دا الله پاک تقسیم دی. قرآن کې الله پاک فرمای څوک مې مالدار پیدا کړي دي او څوک مې غریب پیدا کړي دي. دا تقسیم زمونږ په اختیار کې نه دی، دا د الله په اختیار کې دی. خو اسلام مونږ ته د معاشرت چل ښودلی دی، خصوصا مالدارو ته چې تعالی خدای مال درکړی دی، دولت یې درکړی دی، دنیا کې تعالی په دې نورو باندې فوقیت درکړی دی، ته به څنګه ژوند د غریبو سره تیرې؟ اسلام حکم دا کوي چې ته اے مالداره، اے دولتمنه، داسې ژوند تیر کا چې دا مالدار تا ته اونه پسخیږي، د ده بچي احساس کمترۍ کې مبتلا نشي، د ده بچي ستا بچو ته اونه پسخیږي. داسې ژوند چې دی نو دی غریبو سره تیر کا. نور الله تعالی درکړی دا د الله نعمتونه دي، خراس کا اغوندا اوسېږه، خو په دې معاشره کې د دې غریبانانو له خیال ساته. ناول خو حکم د زکات او د صدقې دی چې دوی له ښه فراخه صدقه او زکات ورکوه، خو زه خیر دی که دام نه ورکې نو بیا داسې ژوند ورسره تېروه چې دا تا ته اونه پسخیږي. غرض دا دی چې هندوانه اخورې نو پوستکي د کور مخې ته مه غورځوه، کیلې اخورې نو پوستکي د کور مخې ته مه غورځوه، دا نور ورته به وپسخیږي چې یاره دوی بیګا فروټ خوړلی دي او مونږ دغه وس نه کیږي. دا شریعت مونږ ته دا طریقه ښودلې ده، اسلام مونږ ته د ژوند طریقې ښودلې دي، ځان ته به څوک پسخی نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی. د آذربایجان گورنر یو صحابي مقرر ک، عتبه ابن فرقه نوم رضی الله تعالی عنہ. حضرت عتبه آذربایجان ته لاړ، هلته گورنرۍ چارج واغش، یو سړي وله روټۍ وکړه، په هغه روټۍ کې الوا پخه کړه، د قجورو الوی پخه کړه، هغې کې یې سوچه غوړي اچولي او څه د هغه علاقې خپل خوراک و د حلوا هغې وله تیاره کړه. هغه چې هغه وخوړه هغه ډېره مزه ورکړه، ډېره لذیذه، ډېره خشته. هغه سړي ته یې ویې دا حلوا لږه تیاره که چې دا حضرت عمر ته ولیږو، امیر المؤمنین ته ولیږو، هغه به ډېر خوشحاله شي. هغه ورته ویې ډېره ښه ده. داسې یو دوه خوانچې دی تیاره کړه هغه حلوا، سړي له یې ورکړه، وی دا مدینې منورې ته ورسوه او امیر المؤمنین ته دا ورکړه. دا د دې علاقې ډېر ښه خوراک دی چې دا وکړي. د صحابه خو داسې ژوند و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ژوند تیر که، یعنی فراخي راغلی و مدینه منوره کې، خو هغه وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوه ټیمه په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلې، نو زه به ولې دوه ټیمه په مړه خېټه خورم؟ یو ټیم که به یې په مړه وخوړه نو بل ټیم به یې په قص باندې ناره تېروله، چې د پیغمبر علیه السلام معمول دغسې نو. چې کله هغه وفات شو حضرت عمر راغی، نو بیا هغه وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغسې دوه ټیمه روټۍ نه ده خوړلې په مړه خېټه، زما رور ابو بکر صدیق دغسې نه ده خوړلې، زه ولې دغسې وخورم؟ نو هغه به م یو ټیم په مړه خوړه او بله به یې په ناره تېروله. هغې پسې حضرت عثمان راغی، د هغه هم دغه طریقه وه، حضرت علي راغی، د هغه هم دغه طریقه وه. هغوی وی چې شیخین او دغې زمونږ مشرانو دغسې ژوند تېر کړی دی، موږ هم دغسې ژوند تېرو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له چې دا حلوا راله، نو هغه ته داسې لږه وسکله.
او هغه سړي ته وی دا حلوا دوباره بند کړه. هغه بند کړه او یو خط یې ورسره ولیکه، وی دا یوسه عتبه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. هغه حلوې دوباره واغشته او هغه واپس آذربایجان ته یوړه. خط کې ورته لیکلي چې دا حلوا خو ډېره مزېداره وه، خو ته ماته دا ووایه چې د آذربایجان ټول خلک دقسې حلوا خوري او که نه دا تا خوړلې ده او یا تاله خلک درکوي او تاله چا پخ کړې ده. نو که ټول خلک یې خوري خو بیا خو ډېره ښه خبره ده، تم خوره دا حلواګانې. او که نه ټول خلک دغسې خوراک نه کوي نو بیا د الله نه ویریږه، بیا ته دا مه خوره. زه خو په خپله مدینه منوره کې ټولو خلکو ته یو شان خوراک نشم ورکولی، نو زه د چا نه بهتر خوراک نه کوم چې زما رعایه دی کمزورې خوراک کوي او زه د هغوی نه بهتر خوراک کوم، ولې چې زه امیر المؤمنین یم. زه خو داسې نشم کولی. نور ته د خدای نه ویریږه، که ته دغسې کوې نو کوه. قارسي مته واپس کړل. هغه صحابي و پوه شوي په خبره باندې، هغه به توبې ایستي چې دا ماته حضرت عمر کم دعوت راک. دا د هغوی ژوند و. هغوی به وی چې ما تحت چې زما نه کم خلک دي چې څنګه د هغوی ژوند دی دغسې د ژوند زما وي، دا نه چې زه به د هغوی نه اعلی او برتر ژوند تیرو. او چې کله دغسې ژوند دی نو دی کې برکتونه وي. بیا کتابونو د بني اسرائیلو یو واقعه لیکلې ده. په بني اسرائیلو کې یو قاضي و، 40 کاله هغه قضا وکړه، فیصلې یې کولې ډېرې د انصاف او د عدل. په آخر وخت کې بیمار شو، پته ورته ولګېده چې یاره مرم. وصیت یې وکړ، وی بچو چې کله زه وفات شم نو یو 2-3 ورځې ما خښوئ، ما داسې کور کې یو طرف کې کېدی او که داسې زمانه ستاسو ته محسوس شو نو بیا ماله آواز راکړي. هغه بچو هغه وصیت واورېده او بس بیا انتظار یې کو چې کله وفات شو. یو تابوت یې وله جوړ کړ، تابوت کې کېښود او د کور په یو ګوټ کې تابوت کېښود. چې 3 ورځې تېرې شوې، 3 ورځې پس د هغې نه بدبویي روانه شوه. نو دی بچو وله آواز ورکړ، وی بدبویي د نه روانه شوه، زمونږ ژوند په دې کور کې ستا د وجې نه ګران شو. الله ورته ګویان که هغه قاضي صاحب. هغه سړی راپاسېد، ورته وایي بچو ما 40 کاله د دې خلکو فیصلې وکړې، خو یو ځل یو فیصله داسې وه چې ما ته مدعي او مدعا علیه دواړه ولاړو او زما د زړه میلان یو کس طرف ته و. هغه خپل دلایل وی او ما د هغه دلایل ډېر غور سره اورېدل او ما وی چې پرېږده چې دی لګیای لږ ټیم مې وله زیات ورک چې دی د خپل دلایل ووایي، ځکه ما زما زړه تعلق هغه سره او هغه بل کس چې کله دلایل شروع کړل نو زما زړه نه غوښته چې زه د هغه دلایل واورم. ډېر میلان مې هغه طرف ته نو، یو طرف ته مې میلان د زړه زیات او بل طرف ته کم و. فیصله مې د هغوی په باره کې کړې ده، په حقه باندې مې کړې ده، هغې کې ما زیاتې نه دی کړې، خو صرف دقه د زړه میلان هغه یو طرف ته و او هغه بل طرف ته نو. دا بدبویي چې زما نه راخیږي دا د هغې د وجې نه راخیږي، دا هغه بدبویي ده چې زما نه ځي. دا داسې تقوادار او پرهیزګار خلک وو. هغوی وی چې د الله په بندگانو کې به فرق نه کوي،
دا تاله فیصلې لراغلي دي، یو مدعی دي یو مدعا علیه دي، دوانو ته په یو نظر باندې ګوري، یو ته به کم او بل ته زیات په نه ګوري، یو له به کم ټیم او بل له به زیات نه ورکې، ته قاضي بس ته به دغسې فیصلې کې. نو ورته وي دا بدبویي چې ده نو دا د هغې وه. بیا هغه زامنو یوړه او خښې دا خلک ډېرې د انصاف ژوند یې تېرو. څه به یې خپله خوښ و هغه به یې بل له ورکول، څه به یې خپل زړه غوښتل هغه به یې بل له هم غوښتل. چا سره ظلم زیاتې، چا سره چې دی نو امتیازي حیثیت یو کس له ورکول، دا پکې نو. بس د الله بندگانو ته ټولو ته یو شان کتل. هر چا له خدای پاک توفیق ورکړی دی، یو به مالدار پیدا کړي بل به غریب پیدا کړي، خدا ده چې ژوند دا به برابر تېروي. د الله نعمتونه استعمال کې دي، دنیا کې الله نعمتونه درکړي دي، خو چاته په کم نظر باندې مه ګوره، او یا داسې کار مه کوه چې هغه بل تا ته وپسخېږي چې یاره ده داسې چې زما ولې داسې نه، چاته د پسخېدو موقع مه ورکوه.